له هغې څخه وروسته چې وروستیو خونړیو سیلابونو او زلزلو په هیواد کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه واړول، د نورو خیریه بنسټونو او نړیوالو موسسو ترڅنګ یوه افغان سره میاشت وه چې د پخوا په څیر یې دغه بېوسه او غمځپلې کورنۍ له پامه ونه غورځولې او خپلو مرستو ته یې په چټکۍ سره دوام ورکړ. له دې سره د افغان سرې میاشتې مسؤلین وایي په ټول هیواد کې 300,000 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ترڅنګ د خوست او پکتیکا ولایت زلزله ځپلو کورنیو ته څه د پاسه 400 افغانۍ په نغدي ډول مستحقو ته ورکړي دي. پروګرام یوازې دا نه دی چې خلکو ته نغدي یا غذایي مرستې ورسوو. موږ په ژمي کې ورته ژمني توکي کې په ټولو ولایتونو کې توزیع کړه. د زلزلې په وخت کې په خوست او په پکتیکا کې زلزله وشوه، خلکو ته موږ نغدي پیسې هم ورکړې، تقریبا څه د پاسه 4 کروړه افغانۍ په خلکو تقسیم کړې. او په سیلابونو کې خلکو ته خیمې او د کور سامانونه ورکړه، په د غذایي مواد هم ورته ورکړه. یوازې غذایي مواد چې موږ د افغانستان په ولس باندې په دې تیرو 18 میاشتو کې هغه کړي، د دې تعداد تقریبا 3 لکه شاوخوا ته رسیږي. مولوي مطیع الحق خالص زیاتوي افغاني سره میاشت د دې ترڅنګ بیلابیل نور خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي. د مونږ د کومکونو نور اړخونه هم دي. اوس مثلا د هغه ماشومان چې پیدایشي د زړه سوري تکلیف لري او کور فقر او غریبانان دي، هغه ته مونږ مفت علاج ورکو. مونږ شفاخانو ته معرفي کوو، هغه یو روپیم دی هغه مصرف پنيږي، حتی چې کور ته ځي د کور کرایه هم ورته ورکو. د رواني ناروغانو دپاره د هغوی د کورنۍ نه موږ مصارف نه اخلو، دوا موږ ورته ورکوو، هغه ته ساعت هم بسترې هم ورته ورکوو، چپرکټ هم ورته ورکوو. دا هم په هرات او په قندهار او په ننګرهار او په کابل کې شروع کړي. غواړو چې په ټولو ولایتونو نه موږ رواني ناروغان راټول. یاد دی وی چې سره میاشت یو نړیوال خیریه سازمان ده چې په نړۍ کې له بېوسه او غمځپلو خلکو سره بشر دوستانه مرستې کوي.